السلام علیکم ستړي مه شئ له مسکاله تر دې حاله ناول درنو مینوالو هیله ده چې تاسو ټول په ښه اوسئ. تاسې په تیر کې د دغه ناول نهمه برخه اورېدلې وه او د نهمې برخې په پای کې تاسې اورېدلي وو چې پاڼې لایق ته پیغام وکړ او ورته یې وویل چې زما کوزدۍ له داسې یو چا سره وکړله چې ما هېڅ نه غوښتل، خو کورنۍ مې را باندې هر څه په زوره باندې ومنل. تر دې ځایه تاسې په تېره برخه کې اورېدلې وه. دا چې له دې وروسته لایق وایي له ځانه سره مې ویل خدایه کاش زه په ابدي خوب ویده وای، کاش زه خوب ګورم، کاش پاڼې ما ته هر څه دروغ ویلي وي. په همدې کې د وړانګې شمېره د موبایل په مخ وپړکېده، ما یې هم شمېره وکیه کړه. په زاریو مې ورته پیل وکړ چې وړانګې خیر دی راته ووایي چې پاڼه دروغ وایي، خیر دی ژر کوه. هغې په کړس کړس وخندل او زیاته یې کړه ته لیونی عجیبه سړی یې، تا ته خو څوک ټول عمر نشي کېناستلی، تا خپله په ځان وکړه. بس زما درد غم او غصه بیخي له کچې ووتل، له قهره تور او شین شوم، اړیکه مې پرې کړه. په دې سختو حالاتو کې بې حاله شوی وم. سهار مې چنار اسف ننګ او نثار خان شینواری له ځانه سره واخیستل، تور غر ته روان شوم. 9 بجې هلته ورسېدم، شیدو دکان کې مې واړول، سوچونو پسې اخیستی وم. ځان راته بل ډول ایسېده، اریان دریان وم. د دنیا ټول ستړیا نن د یو ناکام سړي په اوږو ایښودل شوې وي. شیبه وروسته یو مات وجود راښکاره شو، بې مجاله را روانه وه. دا بل څوک نه زما بایلل شوې پاڼه وه. د را رسېدو سره سم اصلګو نیولې وه. ښه ډېر یې وژړل، ما ډاډ ورکړ، کېناستو. په سترګو یې بېواره اوښکې را روانې وې. پاڼې په اشارې سره وویل زه ځم، کورنۍ مې څاري، څوک را نه شي. ویل یې زما د ځانګړي ارمان په خاطر ژوند وکړه، زه شاید په شمار څو ورځې ووسم، ځکه مې یو ته له لاسه ورکړي او بل هغه غرنی له ځانه لیونی سپی جوړ کړی. زما د پرله پسې انکارونو د پلار رور رویا او دروند ولور د هغه مینه ووایم، او که د مینې په نوم یو چې کوم تور پورې کړی و له ما سره په دښمنۍ بدل شو. اوس په موبایل کې راته ډول ډول ګواښونه کوي، لکه د ولور غچ اخیستل، زما وژل وروسته له واده نه او ان تر طلاقه مې ګواښي. دا چې زما پلار په غرني زیات ولور ایښی او غرنۍ د ورکړې توان نه لري، په دې ډول اوس ماته پلمې جوړوي. پاڼې ما چې څومره فکر وکړ نوره هیڅ خبره نشته، خبره ټوله د ولور ده. د دې ستونزې د حل لپاره له ما سره یو لاره شته، هغه دا چې زه به په خپله خوښه راشم، ځان به د غرني په لاس کې ورکم، غرنۍ د اختطاف په نامه ما وساتي. په دې سره کولی شي چې ستا د ولور پیسې زما له کورنۍ ترلاسه کړي تر څو دا ستونزه پای ته ورسیږي. نه لایقه داسې نشي کېدی. زه بې له دې هم له هغه وحشي سره ژوند تېرول نه غواړم چې څه کوي ودې کړي. دا چې زما د ژوند پای شېبې دي، نو واخله دا نیمګړی رومال او دا د کیسه. په کیسه کې دا ډول تورې لیکلي وه: ستا پاڼې د ننګرهار په کامې ولسوالۍ کې دې نړۍ ته سترګې پرانیستې دي. د ژوند 15 کاله مو همدلته تېر کړل. له هغې وروسته مو د ننګرهار ولایت بټي کوټ ولسوالۍ ته کډه وکړه. د پلار او نیکه ټاټوبی مو تور غر دی. دا چې له کامې څخه مو بټي کوټ ته کډه وکړه، نو هملته کورنۍ مې په یو منځني ښوونځي کې شامله کړم. ډېر ښه او خوشحاله ژوند مو درلود. پلار مې بزګر وه او موږ هم ورسره مرسته کوله. د وخت په تېرېدو خپل کلي ته راستانه شو. ژوند مو په پلرني ټاټوبي کې اختیار کړ. پاتې زده کړې مې دلته بشپړې کړې. په 1494 هجري شمسي کال کې مې په یو طبي علومو انسټیټیوټ کې د قابلګۍ په څانګه کې زده کړې پیل کړې او په ښه درجه ترې فارغه شوم. د فراغت سره سم مې د ننګرهار په عامه روغتون کې دنده ترلاسه کړه. خو په ژوند کې مې یو څه ستونزې راغلې. زما اړیکې له پلار او ورور سره خرابې شوې، ځکه زه لوستی وم. ما غوښتل چې کورنۍ مو سالم پرمختګ وکړي، خو دوی زما له دغو هڅو ناسم تعبیر واخیست. له 2 میاشتې دندې په جریان کې مې یو ملګرې را پیدا کړه. دا ملګرې مې په یو هلک مینه وه. د دوی ترمنځ ستونزه راغله. دې ملګرې مې ماته د خپل یار کیسه وکړه او د هغې د ټلیفون شمېره یې هم راکړه چې د اړیکې په جوړښت کې ورسره زه مرسته وکړم. هلک ویل چې د جلۍ ژوند خراب نشي، ښه به دا وي چې سره جلا شو، ځکه د وینې سرطان لرم. هلک له پیل او پای ټوله کیسه ماته تېره کړه. ما ته یې د ناروغۍ ثبوتونه را وسپارل او ما جلۍ ته وسپارل. آخر جلۍ او هلک موافقې ته ورسېدل. هلک د درملنې لپاره خارج ته لاړ. ما ته یې خپله خور او زه ورته په ورور مخاطبه شوم. زه ورته ځکه تر اوسه ډېر احترام لرم چې له ما سره یې ډېره مرسته کړې. زما خپل ورونه هم شته چې یو لوی او نور کوچنیان دي. د مشر ورور سره مې اړیکه جوړه نه وه.
د کور ټول مسؤلیتونه مې خپله واخیستل. پلار مې په لومړیو کې ځان د نظام په لیکه کې شامل کړ. دا چې ورور مې له ما سره ضد درلود د ښځو له زده کړو سره وران وه. پلار مې ژوندی دی خو په مړي ځکه حسابوم چې د یوه پلار مینه یې موږ ته نه ده راکړې. په خپله خوښه او د ورور په خوښه کارونه کوي. موږ ته هر وخت هیڅ په هیڅ غوسه وي خو زه یې لږ مخالفت کوم. زما د پلار تر ټولو بد عادت دا دی چې پیسې له هر چا ډېرې خوښې دي. دا چې زه هم د ځوانۍ موسم کې وم خلکو به زما غوښتنه کوله خو ما نه منله ځکه د زیاتو زده کړو ارمان مې درلود. له ورځو څخه یوه ورځ مې مور ډېره ناروغه شوه. زه هم جوړه نه وم. د ښار په لوري مې حرکت وکړ. کوچنی ورور راسره وه تر څو مور ته له ټاکلې ادرسه درمل راوړم. په هغه وختونو کې زه سمه په ښار کې بلده نه وم. لږ څه وګرځېدم خو ډاکټر مې پیدا نه کړ. د ستنېدو پر وخت د امنیت یو کس رامخته شو او راڅخه یې پوښتنه وکړه څنګه دلته ګرځي؟ امنیتي اظهارات دي. رښتیا هم ډېر تدابیر نیول شوي وو ځکه سبا د افغانستان د خپلواکۍ 96 کلیزه او جشن وه. د ښار واټونه په بیرغونو او د شاه امان الله خان او د وخت ولسمشر په انځورونو لا ښکلي شوي وه. یعنې جلال آباد ښار د یو ښکلي ناوې په څېر سینګار وه. ما ورته وویل وروره ډاکټر ته راغلی یم خو راڅخه ورک دی. که ته یې پیژنې معروف مخلص نومیږي. هغه هم ونه پیژنده. د دعا په نوم روغتون ته د امنیت کس یوړو. دا روغتون د بهسودو پل هغې خواته موقعیت درلود. که تنظیم څخه په راوتلو یې له ما سره ټلیفون ولید. له ما یې شمېره وغوښتله او ما هم ورکړه. ځان یې ډېر مهربانه ښوده. دا چې زما دنده نه وه عامه روغتون کې مې استعفا ورکړې وه. یاد کس زما د شخصي ژوند په اړه پوښتنې وکړي او ما هم ور ځواب کړي. راته یې کړه که ستا خوښه وي دنده به درته پیدا کړم. زه هم خوښه شوم. د سر په خوځولو مې ومنله. کور ته راغلم. څو ورځې وروسته د امنیت کس زما اسناد او عکسونه وغوښتل. ښار ته لاړم. د دوو نورو ملګرو سره یوې خواته ورغلم. اسناد مې ورکړل او بیرته ترې لاړم. څه موده وروسته یې بیا زنګ ووهه. د واده غوښتنه یې وکړه. ما ترې وخت واخیست. د وخت په تېرېدو راته ثابته شوه چې یوازې د ښځو عزتونه لوټوي او بس. لایقه زه دا منم چې موږ د یوې مذهبي او عرفي ټولنې اوسېدونکي یو خو دلته د انسانانو په نوم باندې ډېر وحشیان ژوند کوي. ته دا ومنه کله چې یو شمېر نجونې د دندې لپاره یوې ادارې ته مراجعه وکړي هلته د ادارې یو شمېر رهبر یې لومړی قواره ویني. که ښکلې وه نو کار وشو بیا وروسته ترې استفاده هم کوي. هغه په انګلیسي کې ورته بلیک میل وایي او که څه تا هم دغه حالات په یو شعر کې ډېر ښه انځور کړی دی. ستا په بازار کې خوشحالۍ بې پیسو نه خرڅېده چې را سره نه وي پیسې نو زه به تلم درڅخه. دلته د پیغلو له وجوده سترګې نه وتلې. غربت و نه مې وي جامې نو زه به تلم درڅخه. خو لره به مې راضي یم چې ډېر ژر راته وشرمېده. ما چې اسناد ورکړل 2 ملګري راسره وي او بل دا چې د سړک په سر مې ورته وسپارل. د هغې پلان ماته د بلیک میل وه. دا چې دا څنګه انسان وه د هغه نږدې دوست زما شمېره ترې پټه کړې وه او ماته یې رسوا کړی دی. اړیکې شاوخوا 1 میاشت وخت ونیوه. له هغې ورځې راهیسې ترې خبر نه لرم. دې کار نو زما باور په سړی وصفر کړ. دې کار زه ډېره هوښیاره کړم او ژوند ته مې ښه پام شو. که څه هم ډېرې ستونزې موجودې وي د ژوند زیات ضرورتونه ما خپله پوره کول. کورنۍ مې په ما ډېر باور درلوده. د پوهنتون دوره او د روغتون دندې دوام په وخت کې مې کور ته تګ راتګ خپله کوه چې په دې وخت کې له یوې ستونزې سره مخ شوم. پلار او بابا مې جدي پرېکړه کړې وه چې ما د کاکا په بدل ورکړي. ما یې جدي مخالفت وکړ. پلار مې زما جدت لا غوسه کړ او ویل چې دا کار به حتمي کېږي. دا زما اخري پرېکړه ده. زه هم مجبوره وم. حل لاره مې لټوله. دا چې وړانګه زما تر ټولو نږدې ملګرې وه او له ټولو رازونو مې خبره وه. زه له عامې روغتیا روغتون څخه یوه شپه د هغوی کور ته لاړم. یو وخت وړانګې په کابل کې سیمینار درلود. هلته د یو هلک سره مخ شوې وه. هغه ورته ځان ډېر لوړ پېژندلی وه. د وړانګې پوره باور یې لاسته راوړی وه. په دې شپه ډېر زیات باران وه. اسمان سمې خبرې کولې. د وړانګې سره په خبرو وم چې هغې هلک زنګ ووهه. وړانګې سره یې له څو خبرو وروسته اړیکه پرې کړه. دا چې زه او هغه هلک دواړه له یوې سیمې وو. زما اړوند پوښتنې یې ترې کړې وې. ما د وړانګې یوه خبره هم ځمکې ته نه غورځوله. بې له دې چې ما خبره کړې وای زما خبره یې د هغې هلک سره کړې وه. هلک بیا زنګ ووهه. دې ور زیاته کړه. خور لړه مې راغلې ده. برق هم نشته. خور مې ډېره زیاته نازولې او نازکه ده. او بله دا چې
دا هم ستا د کلي ده. ما وړانګې ته په تریخ نظر وکاتل. هغې هم اړیکه پرې کړه. سم له لاسه یې په نورو خبرو بوخته کړم. څه موده وروسته هغه هلک له وړانګې غوښتي وه که دا جلۍ له ما سره واده کوي نو زه تیار یم. دا نو داسې وخت و چې پلار مې زه د کاکا په بدل ورکولم. زه پرې راضي نه وم. هغه هلک هره ورځ له وړانګې زما پوښتنه کوله. بله ورځ وړانګې مشوره راکړه چې پلار دې په بدل ورکوي. خدای خبر هغه به څنګه کورنۍ وي. غرنی ډېر ښه انسان دی. ځان ته دې غواړي. دا رشته به درته ښه وي. ما مې د مور سره دا خبره شریکه کړه. دا چې د کاکا په بدل تلم او کورنۍ هم نه وه معلومه نو مور مې دا رشته غوره وګڼله. په دې وخت کې ما په یو انسټیټیوټ کې استادي واخیسته او دا څانګې زموږ په کلي کې نوې پرانیستل شوې وه. تدریس مې پکې شروع کړ. دلته زیات محصلین د غرني دوی له کلي راتلل. یوه ورځ مې په ټولګي کې د غرني دوی کورنۍ په هکله پوښتنه وکړه چې زیاتره محصلین دوی له کورنۍ سره اشنا وه. ټولو محصلینو یې ستاینه وکړه. خو یو څه چې ډېر حیرانونکي وه یوې زکړیالې وویل چې غرنی بله مېرمن او بچیان هم لري. د دې نه وروسته ما غرني ته ځواب ورکړ چې واده ورسره نه کوم ځکه چې بله مېرمن یې درلوده. دا داسې وخت و چې زه لا غرني نه وم لیدلی. پرته له کوچنیوالي له یوه انځوره څو ورځې وروسته یې د کوچني ورور په مرسته میموري کارډ کې خپل عکسونه راولېږل. په دې کې ډېره موده تېره شوه. ما ورته وویل زه د ټولنې خدمتګار یم. غیر له دې چې واده راسره وکړ نور هر ډول کومک چې زما تر وس وي کوم یې. بله ورځ د غرني ورېندار په ماشوم ناروغه شوه. مرسته یې وغوښته. زه یې هلته ولیدم. ډېرې ورځې تېرې شوې. غرني په داسې پلانونو کار شروع کړ تر څو په مرسته یې ما د خپل حاکمیت لاندې راولي. خو بریالی نه شو. ډېرې غوښتنې یې وکړې خو ما رد کړې. له دې وروسته غرني زما له ورور سره ملګرتیا پیل کړه او دا اړیکه یې په کورني تګ راتګ بدله شوه. ما ته یې ډېر وویل زه له چا ډار نه لرم. دومره وس او توان لرم چې تا وتښتوم. ښه به دا وي چې زما غوښتنې